سلور کارا مونږ تاسو کړل نو ان شاء الله چې اس قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشانی وي، نه به د بچو وي، نه به د ښځې وي، نه به د مور او پلار وي، نه به د ګاونډي وي، نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي. ازمایش ګرم شي بیماری او تکلیف خو ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به فریادونه به نه کوې. نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار کې ځای که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دوکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوې یو 2 رکعته نفل به کوې. 2 رکعته 2 منټه پې مړی لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي حق دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به ورته ني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحالې بچي به دې هم خوشحالې سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو. دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دوکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکې وایه لا حول ولا قوة الا بالله. څنګه به وایې الا بالله دا به وایې. او رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو سار چې دا 2 رکعته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رسول کې وګدا ویل شم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وکدا وګدا نشي ویلې لا مختصر وایا ما سره وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سل پیری باندې 2 رکعات نفل او دا سل پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس به توجه نه کوي ته خیر دا عمل په کې پته برته لګي ټول ورځ باندې نه کوي توجه وي او چې اماره ته چې الله د پاره نیت دا باندې پر دروس کی او دکان کې سودا خرڅینو الته هم د خدای پاک نه غلا راخی چې دا خشه خرڅه او ته ګوره ګاټ پریم ډیری او د زمزبکه مدن پریم ډیری او زمکه کې به پیداوار ډیره خوشاله به دا یو فارموله. دویم سری دویم بدروځي لا حول ولا قوة الا بالله څونه خپل معنی ده ډیره غټه معنی ده. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک وایي لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو دا ټولو نه خطرناکه بیماری ده. لا حول ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مگر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مگر په ته به مې بچ کې ولا قوة وس عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف ټول معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای دا غي نه ما بل څوک نشي خلاصوله او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د ارث دا ټول بستا په توفیق پروردگار 1500 پیری بدا شواروس کې وای یو 15 منټه په لګي نو 15 منټه باندې چې ستاسو دنیا هم خکېږي او آخرت خکېږي نو ته نه ته نه بوایو که خیر ان شاء الله سلزلنا امینه چې دا مخ دی وا 1500 کرتا تب 1500 کرتا او خدای ته دی واچ هغه 1500 کرتا ها نو غیر نه نو ظالم خشیله تخیم کړه پیدا ده پکې ان شاء الله خدای نن ته پیدا خیم ان شاء الله ها نو سوشو وای سشي لا حول ولا قوة الا بالله كالعلي العظيم وسروايه لا خدا ها اوس کله ما خام ما سوتن کور تر شي او د ما سوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زمونږ ګناهونه شي زرها وایو ګناه بشي لازما به ګناه شي
کمی زیادتی د نظر گناہ د لاس د جبی گناہ نو استغفار بوائے استغفر اللہ الذی وائے لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ او کوئی چه مختصر دا نه یادیگی نو یادیگی مولا صاحب نزدک استغفار یو ٹکی دروازه ازدکاوے او کبیام نه یادیگی نو دا سے میرے شاید استغفر اللہ وائے ربی من کل ذنب واتوب الیہ او کوئی چه دام گران دے نو دا سے وائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دام میرے شاید اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی دا بس سونا وائے دا یو سل کرتا وائے 313 کبھی خوڑی رکھنا خو خیر سل پیرے دا بوائے که خیر انشاءاللہ وائے با گورا که دروازه ننس غلطه شوی او کم گناهونه شوی او روانی شوی اللہ با معاف کی دیتا او بیا چه کم وقت ادکیے گے نو دو کارا بکو یو بدا کو کہ یو سل پیرے بدروس شریف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بہتر درود دی دا اللهم بارک دویم درود دی دا لنبی درود وکدا دا تگرانی مختصر ہوئے اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا دا سے میرے شے وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی سل پیرے ہوئے میں انشاءاللہ کر او چکل ادکی گی بیا نو دکی دو وقت کے بس دا خوستا پورا سسٹم دا خوستا دا پارا یو پیکیج ما تیار کر دا خب پیکیج جستا دا پارا دا دنیا دا پریشانونا دا تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نا بدے خدای ساتی او پرزق او پمال اولاد کی بدے خدای برکت میں دیو ٹینشن نا بخلاص چے سوش والا کا سلور سیزو دا شستا پا پیکیج کے سو دا نند سر دا مدرسے سبق واری زوتو نن د ترجمه غ پزور تقریر نه کوم مدرسې سبق ته تزاوتم سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کوم او سلورم کلمه سل کرتا 500 کرتا لا حول ولا قوه الا بالله او ما خام سل کرتا استغفار او سل کرتا درود شریف ها اوس ته کله ودکیږي نو دا ودکېدو نه مخکې با رسول الله مبارک دا سلور سورته نبی قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به باغشتل پلاسونو به چفکل پټول وجود به راخ کړ الکه دا خو یاد کې کړ قل یا ایها الکافرون یاد کې استاد نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندر تشریف یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر مانځ پسې لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ لس کرتا اللہ اکبر من خطا دری دیش خواهیو کن دری دیش وی خوڑی رخا خبر شو دری دیش کدا نو چه دری دیش کرتا شو نو مجموعه سل شو نو پینزو منزونو پسی سو شو 500 پینزو منزونو پسی سو شو 500 او بیا چه ادکیگی او سل کرتا اوی سو شو 600 نو 600 چه پلسو که ذرا ورکی سوتے جوڑے گی شپږ زره نو تاسو کې بدا سي سوکوي چې دروازه شپږ زره ګناهونه کړی نه دا د شپږ زره ګناهونو کفاره شو شپږ زره لار او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی هر منځ پس لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر نو سو شو دیرش او د ود کېدو په وخت کې سل کرتا سو شو 130 نا دیر شو یو مانځ پسې شو نو پینځو منځونو پر وڅو شو 1500 نا 150 دیر شو یو پسې شو نو 150 یو نیم سل په پینځو منځونو پسې شو یو نیم سل او چې ودکېږي سل به وې نو 2.5 شو کله نو په لاسو کې ضرب ورکا دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2.5 زره شو نو د 2.5 زره نه کې به تعالی خدای درکې نو دا څه څوک په دروازه به 2.5 زره ګناه کړي 2.5 زره خو نشي کولای د 2.5 زره ګناهونو صابون خدا شو مانځه پسې بس کوس لس تذکرہ توای ام په حدیث کې شتا کدری دې تذکرہ توای الله اکبر سلور دې تذکرہ ام په حدیث کې شتا دا وایي که خیر ان شاء الله او چې د کېږي سو کرته وایي سل کرته
درې دېرش کرته سبحان الله، درې دېرش کرته الحمدلله او څلور دېرش کرته الله اکبر. دا به وایي انشاءالله. دا چې دی اوې 6,000 ګناهونو دپاره صابون شو. څو دپاره؟ 6,000 ګناهونو. نو 6,000 څوک کولی شي؟ دا د هغې دپاره صابون شو. په دې باندې به خدای 6,000 ګناهونه ختم کړي. نو دا مې درته نن څلور هغه څیزونه دي، څلور. او د اوده کېدو په وخت کې 4 قل سورتونه، آیت الکرسی. آیت الکرسی څه شی دی؟ آیت الکرسی دې وی الله به ټوله شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي. او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث مو، ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ولا راغی ډېر زیات ګناهګار دی، غوره ښه استغفار وایه. بل سړی ولا راغی بچی مې نشته، استغفار وایه. بل سړی ولا راغی غریب ما مال مې نشته، استغفار وایه. بل سړی ولا راغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي، استغفار وایه. بل دې تپوس وکړو وی صاحب بې عزت اگر زم څوک مې قدر عزت نه کوي، استغفار وایه. نو یو شاګرد ته بل سړی مزدري که دا یو ټکي دې زده کړی او چې څوک په سر مې درد دی نو دا ګولۍ خو راغه پخوا هغه رسول کاغذ ګولۍ به وکنه پخوا به مونږ د بسونو کې تلو نو چې هغه کې به سړی راوخته رسول کاغذ ګولۍ به د پر لاله خرڅوله. نو چې په بدن کې به څونه بیمارۍ به بیا یاد کړې وی دا یو دا سر خوږېږي او سترګې خوږېږي او پښې ډډړي او زکامي او مرۍ خرابوي او غوږونو کې درد دی دا نو رسول کاغذ ګولۍ به یې راویسته. نو چا شاګرد ورته وایي چې همدغه یو د رسول کاغذ ګولۍ در سره ده او هر چاته یې ښې بل سره زده دي که نه او ته څه وایي. قرآن شریف کې الله په دې وعدې کړي. فقلت استغفروا ربکم، د پیغمبر په جبه الله فرمایي انه کان غفارا، استغفار وایه خدای به دې وبخي، ګناه به معاف کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا، که باران نه کېږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک وکړي. ویمددکم باموال، مال نشته مال به هم خدای درکړي، درې شو. وبنین، زامن نشته زامن به هم خدای درکړي. ويجعل لكم جنات، باغونه به خدای درکړي. وانهارا، دومره ځمکې به خدای درکړي چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به د خدای درکړي. الله خوشاله شو کنه. استغفار څه ته استغفر الله، زه بخښنه غواړم خدایا. هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوری ګڼي، او چې چا نه غواړي غلوی ګڼي نو الله دې لوی وګڼي او ځان دې عجز او کمزوری وګڼي. استغفر الله الذي لا اله الا هو، د الله نه علاوه بل ذات نشته دی. الحي، جم دی خدای همیشه جم دی، مرګ ولا ناراضي. القيوم، او دا د ځمکې او د دریابونو او د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړی دی. واتوب الیه، خدای ته رجوع کوم. معنی سونه خشته او سونه مزیدار ده. نو د مارونو نن مې راته د طالبانو سبق خو ما پرېږه د ټول عمر وته واقعات وایو، او چې نن وته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان سره څه عمل مو کی نو پریشانی به ختم شي. تاسو په دې عمل کوئ که خیر ان شاء الله. پریشانی به ختم شي، ټینشن به ختم شي، مال کې برکت به پیدا شي، جون کې برکت به پیدا شي، بچو کې برکت به پیدا شي، ګناه نه به خلاص، نیکو ته به دې مینه هم زیاتې. دا سار چې ته سل کرته سلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به دې نیکو ته مینه هم زیاتې. او یو بل علاجم دی وسوسو د بیماری نه به خلاصې. ډېرو خلکو د وسوسې بیماری ما ته دومره ټلیفونونه کېږي، ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي. څوک وایي دا وسوسه ده، څوک وایي دا وسوسه ده. دا شیطان انختی. و یو خبره ته کوم، چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي، خو دې خفه کېږي نه. ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي، وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي، ایمان نه جوړ خلاص شو. ما وایي نه، چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه غلا کوي، او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي. چې کوم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي. نو ما چې وسوسه درته پرېږدي نو زه هم شکر وباسه الحمدلله ووایه ته مسلمان یې نو شیطان ستا له پسې لګېدلی دی کې ایمان پروت دی، نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی. نو اعوذ بالله به وایې ښه، اعوذ بالله. او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص. د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص. دا خو دلته کې یو طالب باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه، موږ ماشومان وواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه. هغه چې به مونځ کوو نو په مانځه کې به وې سبحانک اللهم سبحان سبحان سبحان
سبحان سبحان. نو ټول ورځ په سبحان به تیر کړه او غریب با مخکنه ته شکیو. عبد الله شاه ملک ته خدای پاک په خیر خوشته ورته بناستو هغه به ته استا خدای داسې داسې په سبحان سبحان کې مونږ د منځنو وستو خدای ته تبا برباد. او دلته به غریب اوس مې چې هغه طالب او قبل طالب دی جمعات کې دی راو دلته او دس او غسل لنه رښتیا او دس به دلته کو غسل لبا شیر پاو ته هغه سین کې به لبل ودا نور په پلیتی دي بیا پاکی دي. دا وسوسه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید یو سړی بیت الله شریف ته مخامخ خدريږي بیت الله شریف ته نو ولته ولال دی پنجابي نو دا ګوته داسې بیت الله ته مخامخ بونی وا او داسې کې ټیړه هو خوب ولاړې و داسې به دا ګوته به ګرځول یا خدای پاک مې دا غریب خلا پاک مختاري لاس می دینو چک مې ورکه مې سیری هو الله اکبر وای. دا وسوسه شیطان پر دینه سره وتا چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج پښته نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلا لږ د ډاکټر صاحب دلار شي دا په وینه کې څه شي کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو دا شیطان بیا حمله زیاتې کوي. او دویم دا څلورمه کلمه دا غي علاج دی ښا یاد به شي خبره نن مې راته داسې لونه اخل او د مانځنه پس آیت الکرسی ته ما مخ کې ویل دا یا رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځنه پس آیت الکرسی وای نو د جنت په منځ کې دا یو مرګ دی بس ساتي فريجي یو سړی 15 پایا برناستو او نه غانه د پایا نه پریوته چې څنګه مکه لاله سره لګید مړ په خوب کې چولې دا وی الله سره سوکل وی نور خبر نیم خو پرته جام دیوم 15 پایا مو چې زمکه لاله زمکه نه نیم تل نه جنت ته تلې دا نرم پاینا نه جنت ته تلې نو چې آیت الکرسی او ساده نو دینو نه به کم فاده جنت ته بده نو دا څه سيدونه مې ته نن او خل تاسو ته او چې څوک زما بیان اوري اغه ته مهمه ټولتا چې دا مهرباني کې په دې به خیر ان شاء الله عمل کوي په دې ډېر لږ وخت لګي او په عمل کوي نو تاسو ټول پریشانه او مصیبتونو تکلیفونو بلري او په مال اولاد ارسه کې بر الله خدای برکتونه واجب دعا کې خدای موږ له نیک عمل او توفیق راکړي. الله موږ د هر قسم پریشانو آفتونو مصیبتونو او درنزونو نه خدای په امن او امان کې وساتي. یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتي. خدای د پریشانو نه مساتي. خدای دینم نصیب کې خدای شریعت هم نصیب کې. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې. یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی د په خوشاله یا بدل لکه الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکه او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې او یا الله کله چا رزق تنګي فراخ روزي ورکه یا الله کله چا بچینی خدای نارینه اولاد ورکه کله چا وی نارینه اولاد ني نارینه اولاد ورکه الله موږ د حاسدین او د حسد نو ساته شریانو د شر نو ساته د بد نظر او د بد نظرونو نو ساته